خو د باغي ګناه او جزا په اسلام کې او په دین کې څه ده؟ فقط وژل، بندي کول او له منځه وړل. دولت وزیري څنګه د طالبانو ملاتړی شو او د هغوی صفت یې وکړ؟ نوموړي د جمهوریت پلویانو ته څه وویل او توره بوړه کې د اسامه بن لادن د لاس کومه نښه پیدا کړه؟ دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او په پای کې خپل نظر هم راسره شریک کړئ. د افغانستان د جمهوریت دولت د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري چې د جمهوریت پر مهال د طالبانو سره سخت مخالف و، اوس په افغانستان کې د یو تازه په ننګرهار کې تورې بورې ته سفر کړی دی. دولت وزیري تېره ورځ د ننګرهار ولایت د تورې بورې سیمې ته تللی و او هلته یې د اسامه بن لادن له کور او د هغه له کتابتون نه لیدنه کړې وه. نوموړي د یاد سفر په هکله په یو ټویټ کې د اسامه بن لادن د کور عکسونه خپاره کړي او ورسره لیکلي دي په هېواد کې امنیت او سوله ده. افغانستان ته د دولت وزیري په راتګ او د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو د ستایلو له کبله د جمهوریت ګڼو پلویانو نوموړي باندې نیوکې کړي دي او هغه یې بې غیرته او بې همته یاد کړی دی. پر دولت وزیري د تنقید کوونکو له ډلې یوه هم د وي او ای پښتو برخې خبریاله لیما مرخیل ده چې داسې لیکلي دي: زموږ د هېواد یو بې غیرته او بې همته جنرال دولت وزیري د ننګرهار تورې بورې ته سفر کړی او هلته یې د اسامه بن لادن د پټنځیو کتابتون څخه لیدنه کړې او ډېر په مېړانه یې خپل انځورونه خپاره کړي دي. دولت وزیري لیما مرخیل ته داسې ځواب ورکړی دی: لیما جان ژوندی اوسي، زما بې غیرتي کوم ځای کې ده چې د خپل هېواد یوې سیمې ته لاړ یم. دا د امنیت برکت دی. د خدای څخه شکرګزاره یم چې د هېواد هرې سیمې ته تللی شم. مننه له خوږو خبرو مو. د سقوط عوامل وڅېړه او بیا ماته بې غیرته ووایه. کورکۍ عوامل ښکاره دي، کاش نږدې وای چې بې غیرته مې در پېژندلی وای. پرانخ انډول دولت وزیري هېواد ته له راستنېدو وروسته پر ټولو افغانانو غږ کړی و: افغانستان کې اوس مهال امنیت قایم دی او سوله راغلې ده. هر څه د بهترۍ په لور روان دي. ټول بیرته خپل هېواد ته راستانه شئ او د خپلې خاورې په ابادۍ کې ونډه واخلئ.